چې نن سهار دی له کور څخه لاړ سي په یوه جلسه کې ګډون وکړي دلته ورباندې برید کیږي. بله، با نیروی امنیتی شما صحبت داشتین، اونا در مورد این رویداد چی گفتن؟ چی یافته‌هایی را به دست آوردن؟ به نظر شما و همچنان در این اواخر بیشتر خبرنگاران و فعالان مورد حمله قرار میگیرند. نیروی امنیتی چرا نمیتونن که جلو این حملات را بگیرن؟ نیروی امنیتی در این مورد چی گفتن تو هنوز؟ منګه له امنیتي سرتیرو سره دلته غوښتل مو چې دوی سره خبرې وکړو په وروستیو کې چې کومه بریدونه رامنځته کیږي او نن پر یوسف رشید باندې داسې یو برید کیږي. دوی منګه موافقه نشو چې له دوی سره خبرې دلته وکړو. اکثره امنیتي ځواکونو دلته حضور درلود خو موږ له دوی سره ونه توانید خبرې وکړو. خو که ووایم چې په دې وروستیو کې موږ خبریالانو مدني فعالانو بریدونه زیات شوي دي او هره ورځ هر سهار پر چاودنو او د مشهورو څیرو هغه کسان چې فعاله کسان دي د ټولنې د هغوی په ترور موږ هر سهار پیلوو. عیني شاهدانو دلته امنیتي ځواکونه ملامت کوي، ویل چې یوازې نن دا نننۍ پیښه نه ده، هره ورځ دغه ډول پیښې رامنځته کیږي خو دوی د ساتنه کې ناکام دي. بله، سلامزوی اگر لایني شاهدان سره دوی ویل چې وروسته له برید نه ډېر سلامزوی مشنوین؟ بله، اگر از خانواده اونا کسی در اونجا حضور داره میشه با اونا صحبت داشته باشه، معلومات اونا را بله. بیننده‌های عزیز، همکار ما در محل رویداد دقیقاً در محل که صبح امروز یوسف رشید مورد حمله قرار گرفت و جان باخت حضور دارن. همکار ما گفتند که این حمله امروز صبح در برابر خانه یوسف رشید رئیس بنیاد آزاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا صورت گرفته است و یوسف رشید در این حمله جان داده است. این حمله در حال صورت میگیرد که در این اواخر حمله بر خبرنگاران، فعالان و همچنان چهره‌های مطرح در کشور افزایش یافته است و همه روزه شهریان کابل و همچنان مردم در ولایات نیز شاهد چنین حملات می باشند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا صبح امروز در یک حمله مسلحانه در شهر کابل کشته شد. خانواده یوسف رشید و کابل نیوز گفته است که صبح امروز بر یوسف رشید در برابر منزلش حمله صورت گرفت که در نتیجه نخست زخم برداشت و سپس جان داد. راننده وی در این حمله زخم برداشته است. یوسف رشید ریاست بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا را بر عهده داشت و فعالیت‌های مدنی را نیز انجام میداد. تا اکنون کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ادامه خبرها. یک رنجر پلیس در مربوطات حوزه 12 امنیتی شهر کابل هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفته است. مقام‌های قماندانی امنیه کابل میگویند که در این رویداد یک پلیس کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. این انفجار ساعت 6:55 صبح امروز در مربوطات ناحیه 12 رخ داده که ناشی از ماین مغناطیسی جاسازی شده در یک رنجر بوده است. بیننده های عزیز، اکنون هم ادامه جزئیات را در مورد کشته شدن یوسف رشید از همکار ما می داشته باشیم. سلام زوی، صدای ما را دارین؟ سلام زوی، اگر اعضای خانواده یوسف رشید در محل حضور دارند میشه با اونا صحبت داشته باشیم؟ سلام زوی، اگر صدای ما را دارین میشه که با یکی از اعضای خانواده یوسف رشید که در محل حضور دارن صحبتی داشته باشین؟
دلته چې موږ کله د برید سیمې ته راورسېدلو د یوسف رشید له ورور سره موږ خبرې وکړلې. هغوی ویل چې موږ هیڅ ډول دښمني له چا سره نه لرو، کلونه کېږي چې دلته اوسېږو، همدلته مو کور ده، یوازې یو زم وظیفه لرم، ورور مې وظیفه درلودله چې په آزادو عادلانه ټاکنو اجرایوي رئیس و. نو داسې خاص کومه بل ځای څه روابط یا بل ځای مو داسې وظیفه نه وه چې هغه موږ ته د مخالفین لوري موږ ته ګواښ وایي. له دې ده وویل چې له دې وړاندې موږ ته څه ګواښ نه و چې موږ ته د داسې ګواښ وي چې موږ د په خاطر کې یو. دا پیښه چې رامنځته شوې همدا دوی داسې خاص څوک ونه ښودل چې دا پیښه به د چا لخوا رامنځته شوي، خو دومره یې ویل چې د هېواد دښمنان هغه کسان چې د هېواد ته خدمت کوي، کار کوي، هغه کسان په نښه کوي او له منځه یې وړي. او دا لومړنۍ پیښه هم نه ده، له دې مخکې هم دغه ډول پیښې رامنځته شوي دي. سلامزوی، میشه که با یکی از شاهدای عینی که در محل همین اکنون حضور دارند با اونا یک صحبت کوتاهی داشته باشیم و در مورد این حمله که امروز چگونه صورت گرفته است معلومات ارائه بکنند؟ ښه خبره ده، موږ به یو عیني شاهد سره خبرې وکړو چې په دغه پیښه په اړه باندې علي صاحب ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که د دغه پیښې په اړه باندې موږ ته ووایي، تاسو د دغه ځای یاستئ، جزئیات راکړئ، څه مو ولیدل، دا پیښه څنګه رامنځته شوله په دغه اړه کې؟ زه دلته راغلم، زه نوکري کوم، چې زموږ دروازې خوله کې دوه نفره جوړ شول. د نوکري نه چې راغلم دلته ډېر نظامیان ډېر بیروبار وو. یوسف رشید بیچاره تورل کړی، اول دوه نفره راغلی، بیا یې تورل کړی، بیا موټرسایکل کلینیک سره ولاړ و، موټرسایکل کې د دوی لاړه وتښتېدل. دلته نو چې راغلو بیروبار ډېر و، موږ چې ونه لیدل نو مقصد یوسف رشید جای په جای لیکه چې مړ شوی، بل یې زخمي ده په شفاخانه کې ده، چې هغه نو څنګه کېږي. نو دا هغه دښمنان د خپل هغه کار کوي، تښتي نه دوه نفره پیاده وه، موټرسایکل یې کلینیک سره ولاړ و، وتښتېدل. دغه ډول دا لومړۍ پیښه نه ده، موږ هره ورځ دغه ډول پیښو شهیدان یو. ولې حکومت دغه ډول پیښو مخنیوی نه کوي؟ والله باید حکومت باید خپل ګزمه او هغه وکړي، د عمومي سړک د رقم خلک د نظامیان رقم خلک تېرېږي، باید دولت باید دې تصمیم د دې جلا ونیسي چې نور دا پیښه ونیسي، اوس د پیښه ونیسي، باید خپل امنیت ونیسي. د موټرسایکل دلته نظامیانو خو د موټرسایکل کې ګیر کول نو په هوا کې ولاړه نه، باید داسې امنیت ونیسي. اوس دی یوسف رشید خدای بخي ډېر ښه سړی و، ډېر ښه سړی و، بې ضرره سړی و، خدای دې بخي ډېر ښه سړی و، خدای دې دا بل شفا وکړي، دا بل دې وسلو. ډېره مننه، ډېره مننه. بله سلامزوی، ممنون از شما و تا اکنون شما معلومات را دریافت کردین که و یا نیروی امنیتی بر شما چیز گفتن در مورد مسئولیت این رویداد که تا هنوز کسی این مسئولیت را بر عهده گرفته یا نه؟ و همچنان خانواده یوسف رشید در معلوماتشان که بر شما شریک ساختن در موردی که آیا در گذشته ها و یا خصومت شخصی با کسی داشتن یا چگونه این حمله صورت گرفته، دیدگاه اونا در این مورد چی است؟ کشفي او امنیتي بنسټونو په دې اړه تر اوسه پورې موږ سره خپل معلومات نه دي شریک کړي، خو هڅه مو وکړله چې معلومات ترلاسه کړو چې دغه پیښه د چا له لورې شوې ده، خو په دې تر اوسه نه یو توانېدلي. خو د یوسف رشید له کورنۍ سره چې موږ خبرې درلودلې، هغوی دغه مسؤلیت د دولت مخالفینو ته ورګرځوه. دوی ویل چې موږ خاص داسې دښمني چا سره نه لرو، له دې مخکې هم موږ یو بې غرضه او بې طرفه خلک یو، د چا سره هېڅ ډول دښمني نه لرو. یوازې دومره ویل چې د هېواد دښمنان دي چې زما ورور یې شهادت ورسوه، او دغه ډول کسان چې فعاله کسان دي، کار کوي او دوی هدف ګرځوي.
سپاس از شما همکار عزیز، ممنون که معلومات شریک ساختید. بیننده های عزیز، جریان معلوماتی که در رابطه به حمله امروز بالای یوسف رشید صورت گرفت تماشا می‌کردین. همکار ما در محل این رویداد حضور داشتند و معلوماتشان را شریک ساختند. اکنون هم ادامه خبر. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین بار دیگر از طالبان و حکومت افغانستان خواسته است تا جنگ را متوقف کرده و آتش بس کنند. و در مصاحبه با عرب نیوز گفته است که ایالات متحده تلاش‌های خود را برای برقراری صلح در افغانستان آغاز کرده است و وی از آن استقبال می‌کند.